بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو پولیټیکل ساينس لیکچر دی او لیکچر دی ایگزیکټیو باره کې دی. د تیرو لیکچرو کې موږ ویلو چې د حکومت درې څانګې وي او هغه درې څانګو کې لومړی چې دا هغه لیجسلیچر ده، دویم ایگزیکټیو ده او دریم جوډیشري ده. نو د نن لیکچر د ایگزیکټیو باره کې دی، انتظامی باره کې دی. دی لیکچر کې به موږ چې انتظامی څه ته وایي، د انتظامی کوم قسمونه دي نه به هم تاسو ته ووایم. بیا د هغې نه پس چې د انتظامی چې د دې نور فنکشنز دي، کارونه یې څه دي، دوی څه کار کوي په ملک کې، او دې سره سره چې کوم دی نو دې کې بدنه د وفاقي کابینې او وفاقي حکومت هم خبره راشي چې د پاکستان خبره کله کوو. د ایگزیکټیو چې په اردو کې ورته انتظامیه ویل شي، نو د دې نوم نه کلیر ده چې دا د حکومت هغه شعبه ده او هغه ارګن دی چې د ملک تنظیم چلوي. لکه موږ داس ویلی شو چې دا یو اداره کې څنګه ایڈمنسټریشن یې کنه، نو دا د سټیټ یو لوی اداره ده او دا غیر ایڈمنسټریشن حکومت دی. خو په حکومت کې دنه دا نورې دواړه ارګنز چې کوم دي لکه لیجسلیچر، نو دغه کار په پالیسی او قانون جوړول دي. دغه شان چې عدلیه ده، نه د عدلیه کار په انصاف ورکول دي، هغه خلکو له سزا ورکول دي چې قانون ماتي. نو په اکچوال کې چې کوم حکومت نه هغه د انتظامیه ده، نو د ملک نظام چلای. نو موږ د دې سمپلی ډیفینیشن داسې کولی شو چې ایگزیکټیو از د سیکنډ برانچ اف ګورنمنت which is to execute the implement the laws which are passed by the parliament. چې پارلمان کوم قوانین پاس کړي، نه دی په ملک هغه قوانین نافذ کوي یو، او دویم چې نه دی د ټول ملک تنظیم چلای. خو اوس د دې د قسمونو خبره چې کوو، نو د انتظامی چې کوم قسمونه دي، یو پکې پولیټیکل ایگزیکټیو ده، یو نان پولیټیکل ایگزیکټیو ده. پولیټیکل ایگزیکټیو خو وفاقي حکومت دی، وفاقي کابینه ده. نان پولیټیکل ایگزیکټیو د بیوروکراسي د لوی جال چې خور دی، چې باغی کې په وفاق کې چې کوم د هرې محکمې خپل سیکرټري، لکه سیکرټري داخله، سیکرټري خارجه، سیکرټري خزانه، نو د هغې نه والي چې د صوبو کوم چیف سیکرټریز دي، د ډیویژنانو کوم کمیشنرز دي، د ضلعو ډیپټي کمیشنرز دي، او د تحصیلونو اسسټنټ کمیشنرز دي، او دې سره سره چې کومې ټولې ادارې دي، لکه څنګه د هسپتال ایم ایس دی او د سکول د کالج پرنسپل دی. نو داسې دا ټول د بیوروکراسي یو جال دی د سرکاري ملازمینو، نو دې ته نن پولیټیکل ایگزیکټیو وایي. کوم نور قسمونه دي، هغې کې یو ته ریل ایگزیکټیو وایي، بل ته نومینل ایگزیکټیو وایي. نو ریل ایگزیکټیو هغه ده چې چا سره په اکچوال کې اختیار شته. نومینل ایگزیکټیو هغه ده چې چا سره اختیار نشته بلکې برای نام دی. نو د دې ښکلي مثال چې کوم دی، نو په پاکستان کې صدر او وزیر اعظم دي، چې صدر بې اختیاره سمبولیکي نومینل ایگزیکټیو ورته ویلی شي، او وزیر اعظم چې کوم دی د 73 دایین مطابق هغه سره اختیار دی. دې سره هیریډیټري ایگزیکټیو هغه ایگزیکټیو وي چاته چې دا اقتدار چې دی نو وراثت کې پاتې شي، لکه څنګه چې په بادشاهت کې. او الیکټډ ایگزیکټیو هغه وي څوک چې الیکشن په ریزلټ کې په نتیجه کې دغه څوک ته ورسي، چې کوم ځای کې ډیکټیټرشپ ته امریت ته نه، هلته کې موږ هغې ته ډیکټیټوریل ایگزیکټیو ویلی شو. چې کوم ځای کې پارلماني نظام دی، نه هلته ورته موږ پارلیمنټري ایگزیکټیو ویلی شو، او چې کوم ځای کې پریزیډنشل سیسټم دی، نه هلته ورته موږ ته پریزیډنشل ایگزیکټیو ویلی شو. نو دا یې خو هغه قسمونه دي. اوس د دې نه پس د دې کار، نو د دې کارونه چې کوم دی نه موږ چې څنګه ووایو که نه چې دا د ملک انتظام چلوي، د دې د ټولو نه غټ او پرایم ډیوټي خو هم د ملک دغه انتظام چلول دي، ټو رن د ایډمنسټریشن اف د کنټري. دې نه مخکې ځان په دې پوهې کوي چې وفاقي حکومت او وفاقي کابینه کې هم پاکستان کې داسې لږ غوندې فرق دی. نو هغه دا دی چې د صدر فرق دی پکې، چې وفاقي حکومت کې صدر هم راځي، خو وفاقي کابینه کې صدر د کابینې رکن نه وي. او د وفاقي کابینې چې کله اجلاس کېږي، نو موږ ته پته ده چې د هغې صدارت او مشري وزیر اعظم کوي، ځکه چې وفاقي کابینه چې نن د دې جوړښت او سټرکچر څنګه دی، د دې هیډ چې دی هغه د دې بوس چې دی هغه وزیر اعظم دی، او دا نور ټول چې کوم دي منسټرز او ایډوایزرز، مشیران د په ډایرکشن باندې کار کوي، او د انډر سوپرویژن کار کوي، د په نگرانۍ کې کار کوي. نو د وزیر اعظم د خپلې نه وتې هر خبره چې دا نه دا د نور ټول منسټرز لپاره پالیسي هغه درجه لري. ځکه خو په برطانیه کې دا ویلی شي چې پرایم منسټر از ا شاینینګ مون امنګ د سټارز. نو پرایم منسټر سره وایي دومره اختیار شته چې دې څه ټیم هم وغواړي، لکه هی کین ریموو اني منسټر اینڈ ایډوایزر فرام his post any time according to his sweet will without any reason. نو د دې نه تاسو د وزیر اعظم د اختیار اندازه لګولی شئ. نو د وفاقي کابینه کې وزیر اعظم وي چې مشر وي، ورسره وزیران وي او مشیران وي. اوس په وزیر او مشیر کې څه فرق دی؟ نو په وزیر او مشیر کې کوم فرق دی؟ هغه دا دی چې وزیر الیکټډ وي، به یا ایم ان ای وي یا به سینیټر وي، نو بیا به وزیر وي. او ایډوایزر دپاره دا خبره لازمه نه ده، هغه نان الیکټډ هم کیدی شي. ایډوایزر چاته وایي؟ مشیر ته. نو مشیر څه کاري؟ مشوره ورکول. چاله؟ وزیر اعظم له. نو دا د وزیر اعظم مشیر په اصل کې. نو وزیر اعظم دا سره یو مشیر هغه سره یو مغستې شي چې هغه الیکټډ نه دی، لکه هی از ناٹ د ایم پی د ممبر اف پارلیمنت. دې ځکه یو خبره راځي چې دا اوس چې وفاقي حکومت جوړېده، نو په دې کې دا وزیر خزانه اورنګزیب، د دې نه علاوه دا محسن نقوي چې دی، نو دا کسان چې دي د وزیران واغستل، وفاقي وزیران، خو دی الیکټډ نه
نو د الیکشن نو غټل دی واغسل دای ولا واغسل نو د دې نه پس کله ما خپل ریسرچ وکړ په دې باندې نو خبره پکې دا راوته چې او آئین دا اجازه تر دې پورې ورکړې ده چې حکومت یعنی وزیر اعظم ځان سره یو سړی وفاقي وزیر غسل غواړي او هغه نه سېنیټر دی او نه منیر نو دې ځان سره غستې شي خو د دې لپاره شپږ میاشتې مهلت ورکړي نو په نیکسټ 6 منثس کې بعد دنه دې چې کوم دی نو یا به سېنیټر جوړیږي یا به منیر جوړیږي نو که دا جوړ شو نو خو دې به پر خپل پوسټ باندې پاتې شي د وزارت په پوسټ باندې او که چېرې دا جوړ نه شي بیا به دې لرګي دی شي نو دا ځکه چې کوم دی دا واغسل اوس هغه په سېنیټ په الیکشن کې هغه سېنیټر منتخب کړل نو لهدا هغه په خپل پوسټونو باندې پاتې شي دا تاسو ته معلومه وي خام اوس د انتظامی کار وو د انتظامی کار چې موږ څنګه وایو چې د دې کار مین کار چې دی هغه خو د اډمنستریشن چلول دي نو اډمنستریټیو ډیوټیز او فنکشنز د دې دومره زیات دي کنه ځکه چې د نن دور کې جدید دور کې خو د حکومت فنکشنز د حکومت د ډیرو زیاتو ادارو او د ایکسپنشن د وجې نه ډیر زیات شوي دي کنه نو یو وزیر سره هم ډیرې محکمې لکه د دې تاسو لزه یو مثال در کوم د دې نه تاسو پوه شئ چې یو وزیر سره څومره محکمې او پاور ورسره سوري او د ریسپانسیبিলিټي سوري چې وزیر داخله یو وزیر دی होम मिनिस्टर ورته وایي انټیریئر منسٹر ورته وایي نو په پاکستان کې انټیریئر منسټري سره پاسپورت ته نادر دا ور سره او دې سره ټول انټيليجنس ایجنسیز چې کوم دي او تاسو ته دا معلومه وي چې انکلوډینګ آی اس آی په پاکستان کې 26 انټيليجنس ایجنسیز دي او په ټوله دنیا کې د ټولو زیات انټيليجنس ایجنسیز امریکا کې دي او د امریکای نه پس د ټولو زیات انټيليجنس ایجنسیز د پاکستان دي نو دغه 26 انټيليجنس ایجنسیز چې کوم دي نو دې ورکس under the supervision of interior ministry دا په اصل کې انټیریئر منسٹر چې کوم دی وزیر داخله د دې بوس دی نو د قانون مطابق د آی اس آی چیف چې کوم دی نو هی از آلسو اکاونټیبل ټو د انټیریئر منسٹر هغه وزیر داخله ته جوابدeh دی نو دا خو ډایرکټلی شو د کشن ان ډایرکټلی چې کوم دی رینجرز سند رینجرز پنجاب رینجرز او اف سی د بلوچستان او د پښتونخوا داوم چې کوم دی نو ان ډایرکټلی د انټیریئر منسٹر ته جوابدeh دي او دغه کې نو په دې طریقې سره چې یو منسټر سره لاندې سوره محکمې د داسې د ملک غو تنظیم چلای دغه لپاره پالیسی جوړي او بیا نور چې کوم نه بیوروکراسي د دې په سپورټ کې د سره د اسیست کوي او د سره مدد کوي نه د فاینانشل فنکشنز د فاینانشل فنکشنز پورا فاینانس منسټری نه ده او د وزیر خزانه د کنه چې د ټول ملک ټیکسز وسوري لګي بجټ کې چې کوم نه پورا د بجټ کې دی په 2 پیسې بدیره پارای دا ټول وزارت خزانه جوړي کنه نو د ملک په اصل کې فاینانس صوبه چې پورا کوم ده خو فاینانس منسټری سره ده ها بجټ اپروف کوي بیا قومي اسمبلی نو پارلیمان سره پکې هغه اختیار شته چې منځوري ولا غور کوي خو ټول چې کوم نه بجټ جوړولو او بیا هغه نه پس هغه امپلیمنٹ کولو هغه کار د فاینانس منسټری دی خدای د لیجسلیټیو پاورز آر ویسټډ ان لیجسلیچر د قانون جوړولو اختیار خو قانون ساز ادارې سره مقننه سره وي د سره اختیار دی نو دا چې کوم ملکونو کې پارلماني نظام دی لکه څنګه پاکستان دی نو دلته کې وی ډیری دلته کې څنګه ډیری ګوري چې اوس حکومت د چاره نو دا چې کوم د مسلم لیگ او پیپل پارټي دی پارټ وره چې کوم ام کیو ام چې کوم پارټي شریک دي نو حکومت د دې وی حکومت ځکه چې د سره په قومي اسمبلی کې اکثریت ته نو اوس ګوري د دې اکثریت توجینا چې حکومت هم د دې انتظامیه د دې لاس کې او بل طرف ته د دې اکثریت توجینا چې د سره په قومي اسمبلی کې اکثریت ته د قانونونو په اسانه باندې پاس کول شي نو د دې لکه انډایرکټلی هغه د لیجسلیچر هم تر ډیره حد پورې د دې په کنټرول کې ډیپلوماټیک ریلیشنز یو بل فنکشن دی نه باغی کومه دا ویل شو چې ټول ملکونو سره خارجه تعلقات ساتل د خپل خارجه پالیسی چلول او هغه خارجه پالیسی کې کوم نه وخت مطابق چینجز راوستل او بیرونی ملکونو سره معاهده کول دا ټول چې کوم نه د فارن منسټری کار دی نو دا هم د انتظامی کار شو د سره کامرس منسټری چې کوم نه تجارت او نغې تجارتي معاهده کوي نور ملکونو سره تجارت ایکسټند کول ملټری فنکشنز او ملټری فنکشنز یو دا چې صدر پاکستان چې کوم دی نه هغه د سپریم کمانډر د آرمډ فورسز درې واړه چې کوم آرمډ فورسز دي او د هغه کوم چیفز دي لکه آرمي چیف نو په پاکستان کې آرمي چیف څومره طاقتور سړی دی تر دې پورې چې اکچوال کې موږ خبره وکړو هم دی ملک د ټولو نه طاقتور سړی خو دغه طاقتور ترین سړی چې دی نو د څوک پوینټ کوي څوک مقرر کوي وزیر اعظم نه غځای کې اوس وګورئ انتظامی سره څومره غټ اختیار راشي د کشان نیول چیف ایر چیف هغه پوینټ هم وزیر اعظم کوي چې کوم د ملټری اګریمنټس دي نو دا هغه منځوري ورکول هم د وفاقي کابینه کار دی خدا کشان چې بجټ جوړیږي نه باغی کې د ډیفنس لپاره د ډیفنس پروډکشن لپاره هغه یې سم مقررول اگر چې مزدوري هو پارلمان ورکوي قومي اسمبلی ورکوي خو مقرره یې د دلته نه دی نو دا هم هغه ملټری پاورز کې د انتظامی اختیار دا راځي
د دې ټول ویډیو لیکچر نه موږ اخر کې لکه دا کنکلوژن اغستې شو چې په اصل کې د ملک ټول انتظام چې دی انتظامی سره دی او انتظامیه د وفاقي کابینه وفاقي حکومت هم دی او بیوروکراسي هم ده او د ملک انتظام چلای بل ویډیو کې به د ادبي باره کې بیا خبره وکړو تر هغه مراته اجازه راکړئ د الله په امان